په هلمند کې سږکال د کوکنارو کرکیله زیاته ښودل شوې. د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې د کوکنارو کښت د نورو کلونو په پرتله 2 برابره زیات شوی. د دې ولایت اوسیدونکي د کوکنارو په کرکیله تر نورو کښتونو ډیر ښه پوهیږي. د هلمند نادعلي ولسوالۍ یو کروندګر د کوکنارو کښت کې کیمیاوي سره پاشي او وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله خلکو کوکنار ډیر کرلی دي. د هغه په خبره ځکه د ډیرو کرلو دلیل یې بیکاري، غربت او په راتلونکي کال کې د اسلامي امارت له لوري ورباندې بندیزونه لګول کیږي. هغه زیاتوي که چیرې کوکنار بند شي نو بیا خپله اړ دي چې نور کښتونه وکري. نو ځکه سږکال خلکو د دغه ویرې څخه د کوکنارو زیاتو کرلو ته مخه کړې ده. بیخي ډېر که رسېده چې دقیقه حساب یې نه رامعلومېږي. یو خو دغه د اسلامي امارت په راتګ سره هم کښتونه دا تریاک ډېر وکرل شوله، او بله دا خبره ده چې شرکان او منطقي ځای دي، هر سړی کري، او بل قیمتونه هم ښه دي، انشاءالله اوس ښه دي. و خلکو ته بس د کار زمینه برابرېږي. مقصد په پوجې کې هم دغسې په نیش کې خو نو بیخي برابرېږي، ولې چې خلک بهر نیشو ته ډېر خوشحاله وي. دا 15 ورځې د خوارۍ ورځې دي، سړی خپل یو کار وکړي، خواري وکړي. د کوکنارو د کرکیلې په اړه مو د ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتلې. د مجاهد په وینا د یاد ولایت خلک کوکنار له مجبوریت څخه کوي. هغوی جګړو او وچکالۍ ځپلي او له نورو کښتونو هغسې ګټه نسي لاسته راوړلی لکه څنګه چې د کوکنارو څخه په لاس راوړي. د په وینا که اسلامي امارت په هیواد کې د کوکنارو کښت بندوي نو بدیل به یې حتمي ورته لټوي. مجاهد زیاتوي د نړیوالو سره مو د کوکنارو په اړه خبرې روانې دي. که بدیل معاشیت ورته پیدا سي د کوکنارو کرکیله باندې به بندیز ولګول سي. باره کې موږ د نړیوالو سره خبرې کړې، ولام تماسونه روان دي چې د موږ زارعین چې کوکنارو ته مخ کړي دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې. اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وشي چې دوی دا کښت دي بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي چې دې برخه کې د امارت سره کومک وکړي، او دا به یو داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي، د دې مشکل نه به موږ خلاص کړو. د بدیل معیشت ته رسېدو پورې به موږ د خلکو سره ګزاره وکړو، ځکه دا خلک داسې ویني اقتصادي لحاظه ډېر ستونزې لري، نو څه خپل خلک مضیقه کې او په سختۍ کې واقع کړو. یو حل باید ورته راووځي په نړیواله سطحه. د یادونې وړ ده چې تیر حکومت د دې ولایت په ګډون د هیواد په ډیری ولایتونو کې د کوکنارو د کښت او کاروبار بندیدلو لپاره په میلیونونو ډالر مصرف کړه، مګر د هغه ډیرو پیسو لګولو سره بیره حکومت په دې ونه توانېدی چې کوکنار بند کړي. خو په دغه ولایت کې کروندګر اوس د یو فصل پر ځای 4 فصله کوکنار کري. کتونکي بیا په دې اند دي که چیرې نوی حکومت د کوکنارو پر کرکیلې بندیز ولګوي، اټکل شته چې د کوکنارو د محصولاتو بیې به زیاتې لوړې سي. نو لامل دا دی چې سږکال په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. عبدالله حکمل، میلمه راډیو، هلمند.